او زیاتې کولو په هغې باندې وال ټکول به زمونږ کېده جنګ جګړې به وې هر وخت زمونږ کور به سمون هم نه خوړو په هغې کې بس ما نه بچي وایسته زه یې راوشړلم په هغې کې مونږ پرې ښه ډېرې جرګې مو کې او جرګې هم نه منلې بیا میډم ذکیه چې ده مونږ هغې سره رابطه وکړه هغه مونږ دغه کړه هغې پرې جرګې دوه وکړې بیا چې دی هغې مونږ له وکیل راکړو مونږ له وکیل چې دی نو زمونږ بچی یې مونږ ته هغه راکړه خو شکر الحمدلله زه په خپلو بچو سره ډېره زیاته خوشحاله یم دا تقریبا د یو کال نه زیات شوي و چې دا یې خپل پلار کره کېنولې د یو کال نه زیات او د دې نه ماشومان اغوستي او مور نه تاسو خو پته ده تاسو ټول ته چې مور نه ماشوم نشي جدا کولی سپیشلي بیا چې هغه ډېر زیات وړوکي او 5 کلو والا ماشوم وي نو بیا بیخي مور زړه چې د هغې نه بغیر مور تاسو پته چې مور نشي پاتې کېدی بهرحال خدای دې چې دې به جرګې کولې ډېر زیات جرګې کړې وې خپل طرف نه خدای دې چې هغې نه منله ماشومان یې نه ورکول مور طرف نه دا مطالبه بار بار کېده چې ماته دې ماشومان راکړی شي نو اول خو ما خپل طرف نه کوشش وکړو چې د جنۍ ته انصاف ملاو شي دې ته ماشومان ورکړي د دې کور سم شي خدای دې چې هغې نه منله او بیا ما دې دپاره وکیل هایر کو او هغه وکیل په ترو باندې ظاهره ده قانوني لاره مو اختیار کا او بیا هغې ته د خپل ماشومان میلاو شو نو د مور چې کومه دا مطالبه وه دا پوره شوه باقي کیس چې دی هغه د دې پروسس کې دی او انشاءالله حسینه په حق کې به فیصله کیږي نو که تاسو ته هم داسې څه مسایل وي نو بلکل تاسو زموږ ذکیه خان فاونډیشن سره رابطه کولی شئ مننه حسینه مې لور او زما نوم بخشاد دی او دا واده کړې وه یو زوی شو هغې کې راغلی ما له ومېله ما وله اومه کړې وه دې هلک زما په مخ کې کنځل خواښې تو کړی دا جینۍ ما ایساره کړه بیا ترور یې راغه د تره لور مې بله د دې ترور وه د هلک هغې بوتله دا جینۍ بیا یو کال دی راپرېښې ما کره نه ده نه مړي ژوندي له راپرېښودو او نه نو څه لپاره داسې کار و دا بیا اخره کې دې پې تهمت وتړی دې جینۍ باندې دا راشړی راپسې اختر ورځ به په 3 ورځ باندې ما ته ټلیفون وکړ راشه دا لور دې بوځه ما خپله لور راوسته بیا مې ورپسې جرګه ولېږله بیا مې ورپسې بله جرګه بیا ذکریا خان مې بوتله دا ورېره شانې مې کېږي دا مې بوتله دې جرګه وکړه که دې د دې جرګه ونه منسته بیا دې ما له وکیل راکړی ما ته وکیل هر څه ولیکلي وکیل ما له بیا وکیل ورسره کیس واچولی دا ماشومان ما یو کال پس دي خواښې نه راوچت کړي دي ما کور ته راوستي دي مور له مونږ د ما لور وایي نه طلاق دې غواړم د ما خاوند دی د ما بچي دي د ما کور دی زه ځم ورسره ما له بېله کمره دې جوړه کړي بس هغې کې به اوسېږم ورسره ما له به خرچه راکړي د بچو او د هغې به ما له خپله خرچه به راکوي نور نه دې طلاق غواړي د ما لور او نه دې مونږ غواړو اوس هغې وایي مونږ پرېږدو اوس عدالت ته نه مخکې کېږي نه او عدالت کې واپس هغې نوټس ورغلو او هغې ترې روتش شوي دي نه دې راغلی هلک وله